داعش ډلې 14 ملکي وګړي وژلي او 6 نور یې ټپیان کړي دي. اسلامي امارات وایي چې عاملینو ته باید سخته سزا ورکړي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د دایکنډي ولایت سیمه ییزو سرچینو ویلي چې د دایکنډي او غور ولایت پر لاره د ناپېژاندو وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 14,000 ملکیان وژل شوي دي. په دایکنډي کې سیمه ییزې سرچینې وایي چې ناپېژانده وسلوالو د دایکنډي او غور پر سړک د دغه ولایت د اوسېدونکو موټر ودراوه او ډزې ورباندې وکړې. د دایکنډي ولایت د سینګ و تخته بندر ولسوالۍ د کردیوال کلي یو اوسېدونکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي پرون ماښام رسنیو ته وویل چې دغه کسان د غور ولایت مرکز فیروز کوا ښار ته پر لاره و چې د کربلا زیارت کوونکو ته هرکلی ووایي. نوموړي وویل چې د دوی خپلوان او قومونه کربلا ته تللي وو او له هغه ځایه فیروز کوا ته راستنه شوي وو. دا خلک د دوی لیدو ته روان وو چې 4 کسانو ورته کمین نیولی وو. پر دوی یې ډزې وکړې چې 14 تنه وژل شوي چې ټول ځوانه هلکان دي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د دایکنډي د ولایتي شورا پخواني غړي هدي رحیمزاده رسنیو ته وویل چې دا ډېره زړه بګنونکې پیښه ده. نوموړي وویل چې تر دې دمه موږ ته د ځایي خلکو د راکړل شویو باوري راپورونو له مخې له بدمرغه 14 تنه شهیدان شوي او 4 نورو ټپیان شوي دي چې د 2 ټپیانو حالت نازک دی. له بدمرغه تر دې وړاندې هم دا ډول وحشتناکې پیښې شوي دي. د دغه برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. 15 کسانو د وژل کېدو او 6 د ټپي کېدو ادعا یې هم کړې ده. ورته مهال اسلامي امارات ګواښ کړی چې د پیښې عاملین به نیسي او سخته سزا به ورکوي. د افغانستان اسلامي امارات وایان په دایکنډي کې د 14 افغانانو وژل او د 6 نور ټپي کېدل غاندي او وایي چې د خپلو خلکو د سر و مال ساتنه د دوی مکلفیت دی.